د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او ولایتي شورا وایي چې امریکا د افغان سولې په موخه د نورو هڅو پر ځای پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي ترڅو په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي. د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي ظریف وایي چې امریکا د سولې راتلو لپاره په هغه مهمو ټکو او اړخونو تمرکز وکړي چې د بین الافغاني خبرو اترو پیل او رښتونې سولې لپاره لار هوارولی شي. هغه زیاته کړه که چیرې امریکا، پاکستان او ایران د افغان سولې په موخه دې ته اړ نه کړي چې خپله صادقانه همکاري وکړي، فکر نه کوي افغانان د سولې خوند وڅکي. حاجي ظریف پر طالبانو هم غږ کوي چې نور له هیواد بهر په نورو هیوادونو کې له ناستو ډډه وکړي او خپله له افغانانو سره د سولې مذاکرات پر مخ یوسي. اصلا امریکا چې موږ د افغانستان سوله پرې راځي او افغانستان سولې ته ځي په هغو هیوادو باندې زور نه لګوي، لکه پاکستان، لکه موږ ګاونډي هیوادونه بس له طالبانو سره سوله کوي. اصلا د موږ د خرابتیا سرچینه پاکستان ده او چې په پاکستان باندې فشار نه راولي او پاکستان دې ته مجبور نه کړي سولې ته، دغو خبرو باندې د ما ګمان نه راځي د افغانستان سوله وشي، چې پاکستان مجبور نه کړي او ایران مجبور نه کړي. د ولایتي شورا وکیل نعمت الله بابري په دې اړه له میلمه راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو نږدې 10 میاشتو راهیسې د افغان شخړې د حل په موخه د بېلابېلو لورو ترمنځ د سولې په نوم روانې خبرې اترې هیڅ ګټه نه لري او ډراماتیکه بڼه لري. بابري وایي خلکو د سولې لپاره سترې هیلې لرلې خو د ټرمپ یو ټویټ له منځه یوړې. هغه زیاته کړه چې د سولې روانې خبرې په حقیقت کې یوه معامله ده او د افغانستان د بربادۍ پروګرام دی. حقیقت کې سوله نه ده، د حقیقت کې یو معامله روانه ده، د حقیقت کې د افغانستان د بربادۍ پروګرام روان ده. ځکه که چیرې سوله کوي، سوله له هغه چا سره کیږي چې هغه مخالف اړخ او هغه سره جنگ رواني، هغه په ورځ کې 300 نفر وژل کیږي، له هغو سره باید سلک شي د سوله وکړي. پکتیکاوال ځوان دلاور دانش بیا وایي چې له روان جنگ تر پوزې راغلي، هیوادوالو سختې قربانۍ ورکړي او هره ورځ د پرمختګ پر ځای د جنگ جګړې او د افغانستان د بربادۍ خبرونه اوري، خو نور ولس ستړی شوی دی او سوله غواړي. له روان جنګ نه خو کافي تر پوزې را رسېدلي او هره ورځ په سلګونو په لسګونو کسان وژل کېږي، نو د دغه بهیر د درولو لپاره سوله ضروري ده. یوازینۍ هیله چې هغه سوله ده، که په هر قیمت وي باید سوله راسي. د دې ترڅنګ افغان دولت هم تل پر بین الافغاني ډیالوګ ټینګار کړی او غوښتنه یې کړې چې له طالبانو سره مخامخ د خبرو میز ته کینی، خو طالبان بیا وایي چې دوی غواړي لومړی له هغه چا سره یو جوړجاړي ته ورسیږي چې د افغان جګړې اصلي لوبغاړی دی.